وقت د شپې 8 بجې رادیو افغانستان کابل. متقن شریفه پاتون عاطف. محترم نجیب الله نن د ناروی ورځپاڼې خبریال د جمهور ریاست په مقر کې د مطبوعاتي مرکې لپاره ومنه. د ولسي جرګې عمومي غونډه نن جوړه شوه. د پکتیا، ننګرهار او کندهار په ولایتونو کې زموږ د وسلوال پوځ د متقابل ګزارونو له امله د دښمن 118 تنه د محاربې له لیکې ایستل شوي او د هغوی یو تن سرګروپ د محمد نعیم په نامه هم ځپل شوی دی. د محمد موسی، دوست محمد او نادر شاه په مشرۍ 3 مخالفې بسمنې ډلې د بدخشان او کندهار په ولایتونو کې د ملي روغې جوړې له تګلارې سره خپل پیوستون اعلان کړ. په تیرو 24 ساعتونو کې د هند د جموں او کشمیر په ایالت کې یو تن پولیس ټپي شوی او 3 تنه بلوا کوونکي وژل شوي دي. د نیپال پاچا د هغه هېواد حکومت 9 تنه وزیران له کار نه لرې کړل. د انګلستان جنوبي ښار مانچستر ته نږدې په یو جیل کې تر اوسه هم ناارامي دوام لري. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله نن د غرمې مخکې د ناروی ورځپاڼې خبریال شل یخسب د جمهوري ریاست په مقر کې د مطبوعاتي مرکې لپاره ومنه او د هېواد د سیاسي پوځي حالت په باره کې د ده پوښتنو ته ځواب ووایه. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د ګیني د جمهوریت د جمهور رئیس جنرال اسماب جنرال لانسانا کونټا په نامه د هغه هېواد د ملي ورځې له کبله کوناکري ته د مبارکۍ او پیغام خبره شوی دی. په پیغام کې د زړه له کومې مبارکیو د مراتبو د څرګندولو په ترڅ کې باور څرګند شوی دی چې د افغانستان د جمهوریت او د ګیني د جمهوریت اوسني دوستانه اړیکې د دواړو هېوادونو د خلکو د نړیوالې سولې او همکارۍ د ګټو پر بنسټ زیات ټینګښت او پراختیا مومي. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله د لارښوونې له مخې د هېواد د ځینو فرهنګي مؤسسو او ټولنیزو سازمانونو د مالي بنسټ د پیاوړتیا او د سملاسي اړتیاو د لرې کولو په مقصد 15 میلیون افغانۍ نن د جمهور رئیس د مرستیالانو لخوا د دغو مؤسسو استازو ته ورکړل شوې. دغه مرستې د بېلابېلو فرهنګي برخو له استازو سره د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله د کتنې له امله چې د هغې په ترڅ کې د دغو مؤسسو ضروري ستونزې او مشکلات طرحه شوي دي. د مختلف خبرو 2 میلیون افغانۍ د جمهور رئیس د مرستیال ډاکټر عبدالواحد سرابي لخوا نن له غرمې مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي، کلتور، افغان فلم او د مرکزي تیاتر د ریاستونو استازو ته په داسې حال کې چې د اطلاعات او کلتور وزیر احمد بشیر رویګر، د جمهور ریاست د فرهنګي چارو او د ټولنیزو خدماتو د ادارې رئیس عبدالرزاق اسمر، د اطلاعات او کلتور وزارت کلتوري معین محمد الله وطندوس او د افغانستان جمهوریت د راډیو او تلویزیون لوی رئیس سید یعقوب وزیر هم حاضر وو. د اطلاعات او کلتور د وزارت په مقر کې هغو ته ورکړل شوې. په مقابل کې د اطلاعات او کلتور وزیر د اطلاعات او کلتور وزارت د مربوطو ریاستونو د ستونزو او اړتیاو د لرې کولو په لاره کې د محترم جمهور رئیس د پاملرنې له امله مننه څرګنده کړه. د بل خبر له مخې 2 میلیون افغانۍ نن د غرمې وروسته د جمهور رئیس د مرستیال عبدالحمید محتاط لخوا په داسې حال کې چې د جمهور ریاست د فرهنګي چارو او د ټولنیزو خدماتو د ادارې رئیس هم حاضر وو. د لیکوالو د ټولنې په مقر کې د افغانستان د لیکوالو د ټولنې، د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې د اتحادیې او د ژورنالستانو اتحادیې استازو ته د دغو ټولنې د اړتیا وړ موادو د سمبالولو او بشپړولو په مقصد ورکړل شوي. دغه راز عبدالحمید محتاط نن د غرمې وروسته د افغانستان د ځوانانو ډیموکراتیک سازمان ته لاړ او 1 میلیون افغانۍ د ځوانو لیکوالو د ټولنې د سملاسي اړتیاو د لرې کولو په مقصد دغې ټولنې ته وسپارلې. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال زیاتوي چې د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د مرکزي کمیټې لومړي منشي محمد ابراهیم، د ځوانو لیکوالو د ټولنې په نمایندګۍ او د ژورنالستانو د اتحادیې د مرکزي شورا رئیس بارک شفیع، د روشنفکرانو د اتحادیې په نمایندګۍ د افغانستان د محترم جمهور رئیس د پاملرنې او مرستې مننه څرګنده کړه. د ولسي جرګې عمومي غونډه نن د ولسي جرګې د رئیس ډاکټر خلیل احمد ابوي په مشرۍ جوړه شوه. په غونډه کې له طرحه شوې اجنډا سره سم د افغانستان د جمهوریت د عسکرۍ د عمومي مکلفیت د قانون
د 41 مادې د لومړۍ فقرې د 8 جز د تعدیل د طرحې د افغانستان د جمهوریت د ملي شورا د انتخاباتو د قانون د 14 مادې د تعدیل د بغلان ولایت مربوطې ولسوالۍ ته د تاله او برفک د علاقه‌دارۍ د لوړولو د تقنیني فرمان په باب د ټولنیزو چارو او د ملیتونو چارو د کمیسیونونو مسؤلې او د وحشي څارویو د ښکار او پایښت د قانون د طرحې په باب خبرې اترې وشوې. د افغانستان د جمهوریت د عسکرۍ د عمومي مکلفیت د قانون د 41 مادې د لومړۍ فقرې د 8 جز د تعدیل د طرحې په باب پرېکړه وشوه چې دغه تعدیل دی یو ځل بیا د تقنین د چارو کمیسیون ته واستول شي او دغه کمیسیون دی د هررخیزو او زیاتو څرګندونو له راټولولو وروسته د نظر د څرګندولو په مقصد عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د افغانستان جمهوریت د ملي شورا د انتخاباتو د قانون د 14 مادې د تعدیل په باب د ولسي جرګې غونډې د دغې مادې تعدیل تصویب کړ. د بغلان ولایت مربوطې ولسوالۍ ته د تاله او برفک د علاقه‌دارۍ د لوړوالي په باره کې د تقنیني فرمان چې د ټولنیزو چارو د کمیسیون او د ملیتونو د چارو کمیسیون د جلا جلا مصوبو په ترڅ کې تایید کړی و د عمومي غونډې لخوا تصویب شو. په عمومي غونډه کې پرېکړه وشوه چې د وحشي څارویو د ښکار او پایښت د قانون طرحه دې د یو شمېر وکیلانو د پیشنهاد له مخې د ولسي جرګې د کرنې او ځمکو اصلاحاتو او اوبو د چارو کمیسیون ته واستول شي. د ولسي جرګې د انشاد یو بل خبر له مخې د سوداګرۍ صنایعو او د مواصلاتو د چارو کمیسیون په فوق‌العاده توګه غونډه وکړه او د جوزجان او د سرپل د ولایتونو د سړک د خرابوالي په باب د سرپل د ولایت د سوزمکلا د سلنې حوزې د وکیل دیپلوم انجینیر محمد ابراهیم یعقوب زاده دغه په باب په هررخیزه توګه غږ وشو او د سرپل د ولایت د خلکو د اسانتیاوو خاطر تصمیم ونیول شو او مربوطې څانګې ته واستول شو. د افغانستان جمهوریت د سترې محکمې عالی شورا نن له غرمې مخکې د قاضي القضات نظام الدین تهذیب په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنډا کې د شاملو موضوعاتو په باب یې غور او خبرې اترې وکړې. په غونډه کې د سترې محکمې د جزایي فیصلو د هیات په 1988 کال د لومړیو شپږو میاشتو د کار رپوټ وکړل شو او د چارو د ښه والي په مقصد مشخصې لارښوونې وشوې. دغه راز د محکمې د بدلولو د 2 غوښتنلیکونو د محکمو د 5 استنزادانو او د محکمو په وروستیو حقونو باندې د څارنې د 4 موضوعاتو په باب غور وشو او په هره برخه کې څارنه ونیول شوه. سرور منګل په د سپیکر صنایع او خراسان او د وزیر عبدالله بهار شمال ولایت والي او د دفاع د شورا رئیس په وروستي وختو کې د وکتله او د دغې سلسلې د ستونزو د هوارۍ په باب یې مربوطو مسؤلینو ته لارښوونې وکړې. د یو بل خبر له مخې د وزیرانو شورا مرستیان د څرندوی او د دولتي امنیت د ریاست له مسؤلینو د دغه ولایت د قومي قطعو له یو شمېر قماندانانو سره وکتل او د هلمند ولایت د څرندوی امنیتي پوستې وکتلې. د افغانستان جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر عبدالوکیل لخوا هم د ملي جمهوریت د ملي ورځې له امله د هغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر جلالت مآب جین تراوري په نامه د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. د کورنیو چارو وزیر دکتور محمد پښتین نن د څرندوی د پلي پوځ د توپچي او ټانک قطعې او امنیتي پوستې وکتلې. د سولې او امنیت د تامین په کار کې د سرتېرو او افسرانو ترڅنډنې او ځان تېرېدنې د قدردانۍ په ترڅ کې د څرندوی د پلي پوځ یو شمېر مخکښ منصبین د سوغاتونو او نغدي مکافاتو په ورکولو سره وستایل. دغه راز د کورنیو چارو وزیر هغه وسلې او مهمات چې د وروستیو تشکیلي عملیاتو او فعالیتونو په ترڅ کې د کابل ښار شاوخوا کې د څرندوی د پلي پوځ مسؤلینو لخوا د پاکستان تر ملاتړ لاندې پرچون څخه لاسته راغلي دي وکتلې. د دولتي امنیت د وزارت لومړي مرستیال محترم یار محمد د راډیو افغانستان په غوښتنه د ګلبدین شاهنواز د ناکامې کودتا د متهمینو په هکله یو مرکه کړې ده چې دا د ستاسو پاملرنه ورته رااړو. محترم یار محمد معاون اول وزیر امنیت دولتی، شایعات وجود دارد که هزاران نفر به علت دست داشتن در کودتای نافرجام گلبدین شاهنواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند.
لطفاً در مورد رقم دقیق افراد دستگیر شده معلومات بدین و آیا شخص و یا اشخاصی از جمله دستگیر شده و اکنون اعدام شدن و همچنان به چه تعداد سای منصبا و منصوبای قوای مسلح بعد از ناکامی کودتای شهنواز گلبدین از وطن فرار کردند. خواهشمندیم در زمینه معلومات ارائه بفرمایید. شکر. در ارتباط کودتای نافرجام گلبدین شهنواز 623 نفر بازداشت گردیدند که از جمله 55 تن آنها دوزیشان تکمیل شده و به محکمه سپرده شده و 58 تن دیگر رها گردیدند. دوستی 62 تن هم تکمیل شده و آماده احاله به سارنواله اختصاصی بررسی کودتای بوده است و متوقع افراد تحت تحقیق قرار دارند. اگر در مورد یک شایعات وجود داره که گویا هزاران نفر دستگیر شده، صرف یک شایعات است و در اینجا اغراض دشمنان نهفته است که از طریق رادیوهای خارجی تقویه میشه این شایعات. در موردی که آیا فرد یا افرادی از جمله دستگیر شده ها اعدام شدن، باید به اطلاع هموطنان برسانیم که بدون حکم محکمه که مطابق احکام قانون نافذ در جمهوری افغانستان صورت میگیرد، این تبع افغان اعدام شده نمیتونه و همونطور که من قبلا عرض کردم هنوز جریان تحقیق جریان داره و در مورد او کسایی هم که دوستیشان تکمیل شده محکمه ختم نشده، بنابراین هیچ کسی اعدام نشده در ارتباط قضیه. و در مورد سوال دیگه شما که آیا رقم درستی از افراد قوای مسلح و یا منصوبین اقتداعات و جزءدام های قوای مسلح جمهوری افغانستان بعد از کودتا فرار نمودند، باید به اطلاع هموطنان برسانیم که به شمول خود شهنواز کمتر از 30 نفر بعد از کودتا فرار نمودند و اگر شایعات در این مورد هم وجود داشته باشه که گویا هزاران نفر به صفوف دشمن پیوستند، صرف شایعه و دروغ محض. تشکر. در خوست په لویه ولسوالۍ کې د بسوال پوځ نشته قطعي او جزتامونه لوړ محاربوي احضارات لري. خپلې ملي او هیوادپالې دندې په لوړ جنګي مورال سره اجرا کوي. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګه د بسوال پوځ یو واکمن خبرځای راپلی رپورټ راکوي چې په تېرو 4 ورځو کې د دښمن په ګډو پوځونو پاکستاني پوځیانو وسلو افراطونو او سعودي وفاتیانو باندې د بسوال پوځ لخوا زیات فشار اچول شوی او هغوی پرې نه دي بریالي شوي چې فعال محاربوي فعالیت وکړي. په پاکستاني لوري تړلو جګړه مارانو د حمل د میاشتې په 9 او 10 نیټه د ښار په شاوخوا کې د یو شمېر امنیتي پوسته او جزتامونو په لومړیو دفاعي کرښو باندې په وقفوي توګه د درندو وسلو ډزې کړي دي. د دغو ډزو په ځواب کې د هغوی په مرکزونو او موضعګانو باندې د توپچي او هوایي ګوزارونه شوي چې په نتیجه کې د هغوی لاسته نه وژل شوي 6 خاورونه 4 توغني ویشتونکي په وسلو او مهماتو بار یو موټرې له منځه وړل شوی دی. د دښمن د ډزو له کبله د بسوال پوځ 6 تنه منصوبین او 3 تنه ملکي افراد ټپیان شوي. د خوست قطعي او جزتامونه د خلکو په همکارۍ په پاکستان پورې د تړلو وسوالو افراطیونو د هر ډول احتمالي برید د شنډولو لپاره بشپړ تیاری لري. خبرځای زیاتوي چې د ننګرهار په ولایت کې قطعي او جزتامونه په خپلو مخکنیو دفاعي کرښو کې دي او په عمده توګه د موضعګانو په انجینرۍ سمبالتیا او ټینګښت او د ښوونې او روزنې په پرمخ بیولو بوخت دي. وسوالو افراطیونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو په تېرو 4 ورځو کې په وقفوي ډول د ننګرهار ګارنیزیون په یو شمېر امنیتي پوستو باندې د درندو وسلو ډکې کړي دي چې د هغو د دغو جنایتکارانه عملونو د شنډولو په خاطر د دښمن د ګډ پوځ پر موضعګانو د توپچي ګوزارونه شوي چې د هغو له کبله په تېرو 4 ورځو کې د هغوی نه 80 تنه د محاربې له لیکې څخه ایستل شوي، 15 خاورونه 4 توغندي ویشتونکي او د وسلو او مهماتو یوه ډیپو له منځه وړل شوې ده.
خبر زیاتوي چې د حمل په 18 نیټه یو شمېر جزوتامونو د جلال آباد ښار د شمال 15 کیلومترۍ کې د ګندیري په دښته کې ترسیري فعالیتونه وکړل چې د هغو په نتیجه کې په پاکستان پورې د تړلو وسوالو افراطونو 3 تنه ځپل شول او له هغو نه یو توغندی ویشتونکی د ماشینګڼې لاسته راګولۍ د 20 لکه توپ 40 ګولۍ لاسته راغلي دي. د دښمن د ورځو له کبله د جزوتامونو 9 تنه سرتېري او 2 ماشومان ټپیان شوي دي. د همدغه خبرتۍ له خولې وسوالو افراطیونو پاکستاني پوځیانو او سعودي وهابیانو په تېرو 4 ورځو کې د کندهار ولایت په ګردنه بابا، سرپودي، تور کوتل او باکوان کې په امنیتي پوستو باندې وقفوي ډزې کړي چې د سر تاوانې نه دی اړولی. د دغو ورځو په ځواب کې د جګړه مارو د ډزو پر موضوعاتو باندې توپچي ګزارونه شوي چې د هغو له کبله د دښمن د ګډو پوځونو 26 تنه چې د هغو په ډله کې یو تن سرګروپ محمد نعیم هم شامل دی د محاربې له لیکې څخه ایستل شوي دي. د ژنیو د موافقلیکونو له مفرداتو او د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي ټولنې د 44مې غونډې له پرېکړلیک نه د پاکستاني مقاماتو په ډاګه سرغړونې نن د بهرنیو چارو وزارت د 1996 ګڼلیک په واسطه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر پاملرنې ته ورسول شوې. د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې د ژنیو د موافقلیکونو له مندرجاتو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 44مې غونډې له پرېکړلیک نه د پاکستان د په ډاګه سرغړونو د 6 مواردو په باب مستندې او انکار نه منونکې نښې وړاندې شوي او غوښتنه شوې ده چې د پاکستاني مقاماتو دغه څرګندې او غیر مسؤلانه سرغړونې ډېر ژر د ملګرو ملتونو د سرمنشي پاملرنې ته ورسول شي. د جوړې له تګلارې سره د مخالفو وسوالو ډلو د یو ترکیبي پلوان نن د نادرشاه په مشرۍ یوه 150 کشیزه وسواله ډله د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسوالو فعالیتونو په بندولو سره د ملي روغې جوړې له تګلارې سره خپل پیوستون اعلان کړ. د بختان حاصلاتي اژانس پوځي څنګه خبره کوي چې دغې ډلې ته د چارو مسؤلینو او د هغې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو تود هرکلی ووایه او د وروژنې جګړې د پای ته رسولو په باب یې د هغوی د نیک اقدام قدردني وکړه او هغه یې د هغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سولې او امنیت د تامین په خاطر یو ارزښتناک ګام وباله. په مقابل کې د دغې ډلې مشر څرګنده کړه چې د هېواد او خلکو د دفاع په خاطر هېڅ راز څرګندنه او ځان تېرېدنه نه سپموي او د سولې د تامین او د ملي روغې جوړې د تګلارې د رښتیايي ابتکار کې په غوټه توګه کار کوي. دغه ډله چې مخکې د رباني د افراطي ډلې په ترکیب کې فعالیت کاوه په درندو او سپکو وسلو سمباله ده. د محمد موسی او دوست محمد په مشرۍ 2 مخالفو وسوالو ډلو په دې وروستیو وختو کې د بدخشان او کندهار د ولایتونو په مربوطاتو کې د وسلوالو فعالیتونو په بندولو سره د ملي روغې جوړې له انساني او اسلامي تګلارې سره خپل یوځای کېدل اعلان کړل. د بختان د اطلاعاتي اژانس پوځي څنګه خبره کوي د بدخشان ولایت مربوطاتو کې د ملي روغې جوړې له تګلارې سره د یوځای شوې ډلې په ترتیب کې 80 تنه وسوال او 200 تنه بې وسلې کسان او په هغې ډله کې چې د کندهار په ولایت کې خپل وسوال فعالیتونه بند کړي دي 10 تنه وسوال کسان شامل دي. دغو ډلو به د چارو مسؤلینو او د دغو ولایتونو ګڼ شمېر اوسېدونکو هرکلی ووایه او د ملي روغې جوړې له تګلارې سره د هغو یوځای کېدنې د هېوادنۍ سراسري سولې د تامین او د ملي روغې جوړې د تګلارې په تحقق کې یو ارزښتناک ګام وباله. په مقابل کې د دغو ډلو مشرانو د نورو پر نمایندګۍ څرګنده کړه چې د سولې د سمبالتیا او د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق په خاطر چې د جګړې نه زموږ د هر ستړي هېوادوال غوښتنه ده په ټول توان سره کار کوي. د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وهابي خلاف د افراطي ډلې د وسلو مهماتو او عیاشي دښمنانو باندې په دې وروستیو وختونو کې د ګلبدین د افراطي ډلې د افرادو لخوا برید وشو. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګې خبر راکوي چې د دغه برید له امله د سعودي وهابیانو 3 تنه او د ډیپوګانو 2 تنه ساتونکي وژل شوي دي او 2 تنه سعودي وهابیان سخت ټپیان شوي دي. د دغه برید په نتیجه کې چې د ګلبدین افراطي ډلې د درندو وسلو او له ځمکې نه ځمکې ته توغندیو نه کار واخیست دغه ډیپوګانې په بشپړه توګه ورانې شوي دي او اور یې اخیستی دی. د شوروي اتحاد جمهور رئیس میخایل ګرباچوف د هغه هېواد عالي شورا ته یو پیغام استولی او په هغه کې پیشنهاد کړی چې د شوروي اتحاد پارلمان دې د ښځو د دریځ د مور او ماشوم د ساتنې او د کورنۍ د تغذیې لپاره د سملتي اقداماتو په باب د یوې مهمې مسلې په توګه پرېکړه لیک تصویب کړي.
په پیغام کې ویل شوي دي چې دغه مسله د شوروي اتحاد د ټولنې په موجوده او راتلونکي حالات کې د یوې مهمې حیاتي موضوع په توګه ګڼل کېږي. پرته له دې چې زموږ د ژوند په بېلابېلو برخو کې وضع په څه ډول ده، خو د ماشوم او مور د ساتنې کار باید له هر څه نه لوړ وګڼل شي. د مور او ماشوم د ساتنې او د کورنۍ د تغذیه کولو په خاطر همدا اوس یو دولتي جامع پروګرام د تثبیت په حال کې دی. د هند د امنیتي ځواکونو له بریالیو بریدونو وروسته د جمو او کشمیر په ایالت کې په تګ راتګ باندې بندیز لږ شوی دی. د هند حکومت یوه سیمه ییز ویندوی نن د PTI له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په ترڅ کې څرګنده کړه. په تېره پردې د جمو او کشمیر د ایالت مقامات تصمیم نیولی دی چې د شپې لخوا په هغه کې په تګ راتګ باندې بندیز دوام وکړي. د هند سیاسي مبصرین د حالاتو دغه ښه والی د جمو او کشمیر د ایالت د ویره اچوونکو پر خلاف د هند د امنیتي ځواکونو او پولیسو بریالیو عملیاتو ته ارتباط ورکوي چې په دې نتیجه کې په تېرو 24 ساعتونو کې د هغوی 25 تن نیول شوي او 19 تنه نور تښتېدلي دي. د پولیسو او ویره اچوونکو ترمنځ د نښتو او دغو په نتیجه کې یو تن پولیس ټپي شوی او 3 تنه پروا کوونکي وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند د پولیسو او ویره اچوونکو ترمنځ نښتو په ترڅ کې په تېرو 3 ورځو کې 80 تنه اله ګوله کوونکي نیول شوي دي او 100 تنه نورې وژل شوي دي. د نیپال باچا برینرا د هغه هېواد د حکومت 9 تنه وزیران له کار نه لرې کړل. د نیپال د شاهي ماڼۍ اعلامیه وایي چې د هغه هېواد صدراعظم مانسنګ شریفتا په خپل حکومت کې دغه بدلونونه پیشنهاد کړي وو. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر شلیندر راکمارا چې تېره اونۍ استعفا ورکړې وه هم له کاره لرې کړی شوی دی. د جاپان صدراعظم توشیکی کایفو د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جورج بوش سره هغه ټلیفوني خبرې چې ټاکل شوې وه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په باره کې وکړي وځنډولې. د جاپان د حکومت یو ویندوی وویل دغه ځنډ په دې سبب رامنځته شوی چې د حکومت وزیرانو ته پوره وخت ورکړی شي چې په واشنګټن کې د دوشنبې د ورځې د خبرو اترو لپاره تیاری ونیسي. د دغو خبرو اترو مقصد د دواړو هېوادونو ترمنځ تجارتي خنډونو لرې کول دي. په فلیپین کې د امریکا د پوځي اډو د راتلونکي سرنوشت په باب د فلیپین او د امریکا د متحده ایالاتو خبرې اترې ځنډول شوي دي. په فلیپین کې د امریکا سفیر نیکولاس لاس چې د سلا مشورو له ترسره کولو وروسته له واشنګټن ستون شوی دی پرون ژورنالستانو ته وویل دغه خبرې اترې چې ټاکل شوې وه د اپریل د میاشتې په 2 نیمایي کې شوې وای په هغه وخت کې دوه نه شي ځکه دواړه خواوې د تیاري د نیولو په خاطر زیاتره وخت ته اړتیا لري. دا د دغو خبرو اترو د دوام لپاره د دقیقې نیټې له ټاکلو نه ډډه وکړه. د انګلستان جنوبي ښار مانچستر ته نږدې په یو جیل کې تر اوسه هم ناارامي دوام لري. په دې پیښې کې یو شمېر بندیان د اله کولو وروسته وتښتېدل او تر اوسه هم په تېښته کې موجود دي. رپورټونه وایي چې د جیل د ساتونکو په شمول تناسب 80 تنه ټپیان شوي دي او د ځینو کسانو د وژل کېدو رپورټ هم ورکړی شوی دی. الګوله هغه وخت پیښ شو چې بندیانو پرون سهار د جیل پر ساتونکو برید وکړ او د هغو په ځایو کې اور ولګاوه. پولیس وایي چې ماته 15 تنه بندیان پولیسو ته تسلیم شوي دي خو د هغوی یو شمېر تښتېدلي دي. 3 تنه فلسطیني ځوانان د یکشنبې په ورځ د غزې د ناوې د نصرت په نامه د مهاجرینو په کمپ کې له هغه وروسته چې اسرائیلي اشغالګرو ورباندې ډزې وکړې ټپیان شوي دي. د دغه کمپ اوسېدونکو د اسرائیلو په ګزمو باندې کاڼي او بوتلونه ویشل او تر اوسه پورې په نسیه کې د فلسطینیانو نیونې راباندې دي. د اسرائیلي مقاماتو د اردن د چین په لویدیځه غاړه کې د نابلوس، رام الله او د بیت الصخور د ښارونو ښوونځي تړلي دي او په زده کوونکو باندې په اعتراضونو کې د ګډون له کبله تور لګولی دی. د نابلوس په ښار کې فلسطینیانو په اسرائیلي ګزمو باندې پتروني بمونه غورځولي دي چې له دې کبله د اشغالګرو یو جیپ موټر له منځه تللی دی. رومانیا د ملي ژغورنې د جبهې رئیس وایي د دغه هېواد سخته سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لانجه چې د دغه هېواد د اعدام شوي دیکتاتور نیکولای چاوشسکو د رژیم په واسطه رامنځته شوې وه تر اوسه پورې له منځه نه ده تللې. دوی د شنبې په ماښام د خپلې تلویزیوني وینا په ترڅ کې زیاتو ستونزو ته اشاره وکړه چې د تېر اقتصادي سیستم د عواقبو د له منځه وړلو په خاطر ورسره مخامخ دی. ایلسکو د رومانیا د کورنیو او بهرنیو حالاتو د بې ثباتولو په خاطر د هر ډول نشنلیستي مظاهرو پر خلاف خبرداری ورکړه.
د زیمبابوې د هېوادپالو د ملي یووالي د جبهې رئیس رابرټ موګابي د هغه هېواد د جمهوري ریاست او پارلمان په انتخاباتو کې چې د تېرې شنبې په ورځ وشول یو غوڅ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د شنبې د ورځې تر وروستیو ساعتونو پورې د رایو شمېرنې وښودل چې موګابي د 160 انتخاباتي حوزو په منځ کې په 110 حوزو کې 1,950,926 رایې ځانته ګټلې دي. په داسې حال کې چې سیال یې د زیمبابوې د یووالي د غورځنګ مشر ادګار ټیکري 3,15,149 رایې ترلاسه کړي دي. د زیمبابوې د هېوادپالو د ملي یووالي د جبهې کاندیدان د هغه هېواد د پارلمان لپاره د 80 انتخاباتي حوزو په منځ کې چې هلته انتخابات پای ته رسېدلي دي په 80 حوزو کې غوڅ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. ټاکل شوې وه د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه پرون اعلان شي. د هوا پیژندنې د ادارې د رپورټ سره سم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل حرارتي رژیم د تودوخې لوړه درجه 3 او د سبا 9 درجه د سانتیګراد په حساب 18 درجې اټکل شوې ده. په تېرو 3 ساعتونو کې د هېواد د هوا د حالاتو لوړې او ټیټې درجې د سانتیګراد په حساب: کابل 18 شمالي سالنګ، 2 جبل سراج، 18 چوچران، 15 شبرغان، 23 مزار شریف، 6 کندوز، 15 هرات، 22 زرنج، 23 ملیمتره، جلال آباد 9 فیض آباد، 0 او شینډنډ 22 خبرونه ختم.